کاغذونه محترم به مې وي جیب کې، یو تصویر د خپل صنم به مې وي جیب کې، 2,500 روپۍ پاکستانی او پخوانی یو زوړ درهم به مې وي جیب کې، یو پاکټ په د سیګرټو را سره وي، یو لیټر او لږ چیلم به مې وي جیب کې، ما دې نه وجني زمانه به څه واخلي، څو غزلې یو قلم به مې وي جیب کې، ما دې نه وجني زمانه به څه واخلي، څو غزلې یو قلم به مې وي جیب کې، او خدای کریم دی یوه ورځ به داسې کېږي تمام ښکلي ستا د چم به مې وي جیب کې، او وخت بدلیږي تماشه کوه شاهده، هغه سم او دا ناسم به مې وي جیب کې. زه یو نظم یم روماني غونده کې نظم دی افغان حکیمزۍ ته به ډالۍ چې هغه حسینه هغه مست جنۍ، هغه د سرو ګلونو لخته جنۍ، هغه په خپل حسن مغروره جنۍ، نشه نشه هغه مخموره جنۍ، هغه د ټول کلي ملکه جنۍ، هغه د خپل ځانه ورکه جنۍ، هغه د لوی کورنۍ پیغله، هغه پاگله لیونۍ پیغله، د چا په یاد کې شوګیرې هم کوي، اکثر ورتې ورتې ټپې هم کوي، بس خدای کړی ناکام کوي، دا ټپیز هر ماښام کوي، دا هلکان دې خفه نشي، دا خپل خپلوان دې خفه نشي، انقلابیان دې خفه نشي، نور شاعران دې خفه نشي، زه په باغي باغي شاهد مینه یمه. شعرونه ګوین جانه ستاره جنازیه شعر چې چرته چې هم اورې د شملې سړی به مړ وي، چرته به وانه اورې چې د لنګ سړی یې مړ کو، او زما به جنازه نه وي ډولۍ به وي روانه، قاتل به مې خپېمانه وي چې څنګ سړی یې مړ کو. او ډېره زیاته مننه، بس په دلته ملګري ګڼ دي، یو نظم ویمه او په لنډو زما چې وایم د قام او د ولس سندرې، تر خپله حده تر خپل وس سندرې، هغه سندرې چې چا نه ویلې، هغه سندرې وې ما وویلې، خو دې سندرو په بدل کې ماته بلها دمکیانې دړکې راکړې، آلات هم ډېرې دوکې راکړې، چا ویل مړه به دې کي، چا وی خوله بنده ساته، چا ویل سره به وخورې، خو دا خبرې ګورې د خلکو خپلې نه وې، دا ورته ویلي و چا زه هغه چا پیژنم، خو ما منلې چرته، ما اورېدلې چرته د هغه چا خبرې، او ما په چغو ووې د خپل شاهد سندرې، د خپل شاهد سندرې. ډېره زیاته مننه.